د طالبانو ویان بیګا شپه خپله حقیقتي خوله خلاصه کړه او وی ویل چې امریکا د سولې هوکړالیک په لاسلیک کې خنډونه جوړوي. آیا دا د امریکا خبرې رښتیا دي که د طالبانو د ویان خبرې؟ راځئ دغه مطلب را سره تر پای وګورئ چې آیا تاسو څه نظر ورکوئ. په سلامونه مهارکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شریکېدو نه مخکې دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره ټوله تیاری نیولې ده، خو د امریکا کړنې په دغه پروسه کې د خنډ لامل دي. د په خبره طالب لوري ژمنه کړې چې د سولې هوکړې د لاسلیک پر مهال به امن فضا جوړوي او د امریکایي ځواکونو وتلو ته به زمینه برابروي. خو امریکا له دوی ډیر څه غواړي. د سهیل شاهین په خبره د امریکا لا ډیرې غوښتنې او پلمې د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره خنډ شوي دي. نوموړي له امریکا غږ انګلیسي څانګې سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کموي، خو په دې اړه یې لا ډیر جزئیات نه دي ورکړي چې د امریکا نورې غوښتنې څه دي. په رسنیو کې د خپاره شوو معلوماتو له مخې طالبان د تاوتریخوالي پر کمولو څو امریکا بیا د عمومي اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار کوي چې همدې مسلې او اختلافات اوږده کړې ده ځکه دوی سوله نه کوي. دوستانو، ستاسو خواږه نظرونه په کامنټ کې غواړم. آیا زلمای خلیلزاد په حق ده، طالب په حق ده، پاکستان په حق ده، یا دا ټول دوی په خپل منځو کې غله دي؟ راځئ دوستانو کامنټونه خواږه را سره ولیکئ چې نظر مو څه ده. که ویډیو مو خوښه شوی نو را سره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د المار پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.